د افغانستان اسلامي امارات وایي چې پاکستان د 2 اهدافو لپاره افغانان باسي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه مهم خبر ته. تصنیم خبري اجانس راپور ورکړی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي وایي چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو ایستل د هغو غوښتنو د تحقق لپاره چې د کابل د حکومت په اختیار کې نه دي په افغانستان باندې د فشار په هدف ترسره کیږي. امیر خان متقي پرون ویلي چې د ژمي د موسم له پیلېدو سره په یو وخت کې د پاکستان لخوا د افغانستان د کډوالو په پراخ ډول ایستل د اسلام آباد د ناجایزو غوښتنو د منلو لپاره د کابل په حکومت باندې د فشار د راوستلو لپاره دی. ښاغلي امیر خان متقي زیاته کړه چې پاکستان د دغه فشار شاته 2 هدفه لري، خو هغه زیاتوي چې د پاکستان د دغه غوښتنو پوره کول د افغانستان د حکومت په اختیار کې نه دي. ښاغلي امیر خان متقي وویل چې لومړی مسله د تحریک طالبان پاکستان ده او کومه چې یوه داخلي مسله ده او په کابل کې واک ته د طالبانو له رسېدو مخکې هم دغه غوښتنه موجوده وه او دوهمه مسله دا ده چې اسلام آباد هیله لري چې افغانستان ډیورنډ سرحدي کرښه د ګډ سرحد په رسمیت وپېژني چې دغه موضوع هم په افغانستان کې د هر حکومت له کنټرول څخه بهر ده او هغه د دغه هیواد له خلکو سره تړاو لري. ښاغلي امیر خان متقي وویل چې د تحریک طالبان پاکستان موضوع نننۍ مسله نه ده، قطع د دوحې له غونډې څخه مخکې هم پاکستان اعتراف کړی و چې په تیرو 20 کالونو کې د حکومت د مخالفو ډلو په حملو کې 80,000 کسان وژل شوي دي. او له دې وروسته چې کله موږ په کابل کې حکومت ته ورسېدو نو ژمنه مو وکړه چې د افغانستان له خاورې څخه د هیڅ هیواد پر ضد استفاده ونه شي او موږ خپلې ژمنې ته پایبند یو. هغه وویل دا د پاکستان کورني مشکلات او پاکستان قوي پوځ قدرت لري او باید د دغه مشکلاتو مخنیوی وکړي او دغه مساله له موږ سره هیڅ تړاو نه لري.